اده هر شی په خپل اندازه نازلول او په خپل اندازه د دې تعظیم او احترام کول دا ډېر ښه جامع تعریف د الله جل جلاله سره ادب دا ده چې د ده په الوهیت او په خدایي د ده په معبودیت د ده په ذات د ده په صفاتو کې به څوک نه ورشي ده ته به ولد نه ثابتوي ده ته به زوجه نه ثابتوي نه د چا نه پیدا ده نه د ده نه څوک پیدا دي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه هېڅوک مثل سته لیس کمثله شیء د په مثل باندې هېڅ شی نسته نو څه تصورات چې درته ولیږي دا ټول ځتې ایسته کوه د دماغونه هر تصور چې په ذات اقدس د الله جل جلاله کې درته ولیږي دا تصورات ایسته کوه ولې خو الله وایي لیس کمثله شیء ما او تا ته چې کوم تصورات لیږي دا خو یو مثل سو چې مثل سو نو هلته خو الله وایي چې لیس کمثله شیء د په مثل هېڅ شی نسته نو کوم تصورات چې په ذات اقدس د الله تعالی کې درته ولیږي هغه تصورات ټول ایسته کوه که حدیث مبارک چې تاسې په صفاتو په اعلی و نعمتو د الله تعالی کې په دغو کې تفکر کوئ په ذات الله تعالی کې تفکر نه کوئ د انسان دی دایرې د وسې طاقت نه پورته خبره ده نو د الله تعالی سره ادب دا سو چې د ده د شان سره څه مناسب د هغه بل چاته نه ثابتوي د ده د خدایي او د ده د الوهیت په شان کې به څوک نه ورشریکوي لمونځ عبادت چې کوي داسې عبادت به کوي ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک د خدای پاک داسې عبادت وکړه لکه ته چې الله تعالی ویني داسې حضور به برابرې فان لم تکن تراه فانه یراک که ته نه وینې دا سوچ کوه چې الله مې ویني دې ته حدیث جبرائیل وایي مشهور حدیث ده صحیح حدیث ده چې جبرائیل علیه السلام راغی د نبی علیه الصلاة والسلام نه څو پوښتنې وکړې ایمان څه شی ده اسلام څه شی ده احسان څه شی ده ایمان عقاید ورته وښودل اسلام اعمال ظاهري ورته وښودل لمونځ روزه زکات دا شیان او احسان دا ده چې ان تعبد الله کانک تراه د الله داسې عبادت وکړه لکه ته چې الله تعالی ویني حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وایي لوی محدث شارح بخاری شریف ته وایي دا دو مقامات دي چې یو ته مقام د مراقبې وایي بل ته مقام د مشاهدې وایي دا د مراقبې مقام ټیټ مقام ده د مشاهدې مقام پورته مقام ده د مراقبې مقام دا علمي مقام ده د مشاهدې مقام حالي مقام ده کله چې علمي مقام انسان ته پیدا سو دا حضور دائمي کړ بیا مشاهدوي مقام خپل ورته پیدا کی هغه حالي صفت ده هغه ته غواړي کنه غواړي اته په وجود کې داس یو کیفیت الله تعالی راولي چې ته که غواړي کنه غواړي داس حضور به برابرۍ لکه الله تعالی چې پسترګو باندې پسترګو خو نه لکه کانک تراه لکه ته چې علمي حالت څنګه ده او کیفیت حال څنګه ده صفت حالي څنګه ده علمي حالت دا مسله تاسو ذکر چې د الله د عبادت وکړه لکه ته چې ویني دوم حالت کوم څه کې ته نه ویني دا سوچ کو چې الله مې ویني دا اوس ټول تاسو کولای شئ چې په دغه حدیث باندې عمل وکړئ هر آن کې چې هر خبره کوي دا وایي چې الله مې ویني چې هر قتل کوي دا وایي الله مې ویني تلاوت کوي الله مې ویني لمونځ کوي الله مې ویني نو وګورئ لمونځ کوي که یو انسان درته وګوري سترګې کته واچوي حیا درته پیدا شي چې انسان درته وګوري نو چې دا سوچ دی چې الله راته ګوري بیا به شاوخوا بیا سترګې دې واوړي نه اوري که رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري شریف کې حدیث مبارک راځي صحابه کرامو ته په قسم سره ویلي په قسم سره ویلي ورته ویلي به چې ګوري تاسې زه شاتم داسې وینم لکه مخکې چې وینم تاسې خشوع دی تاسې عاجزي په ما باندې پټه نه ده دا معنی داسې حضور برابر کړي لکه چې درته ګورم نو چې زه درته ګورم خو خوب حضور سره ولاړې په دې ما شاته به هم داسې ولاړې
حاشیه د بخاری شریف کې سره نقل کوي وای دا معجزه دایمي د رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه دا کیفیت الله تعالی رسول الله ورکړو چې مخکې لیدل شاتم لیدل داس نو خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري نو څنګه حضور به برابر وي اوس نو راسي چې رب العالمین ته ګوري او دا حضور به برابر شي نو ته به څنګه لمونځ کوي دا طریقه راکړي ګوري کله چې دا کیفیت ته دایمي سو ورسته د حال ګرځي ځکه تصفیه د باطن راسي زړه پاک سي بیا که ته غواړې که نه غواړې داسې حضور د برابر صحابه کرامو حضور تام حتی کله به قضای حاجت ته هم دوی مبارکان نه سوی تللی حدیث مبارکه کې ثابت دي داسې حضور تام سوی لکه د رسول الله صحبت موجود دا به کیفیت حالي ده وروسته راځي نو حافظ ابن حجر صاحب رحمت الله علیه دا دوه حالات دي دوه مقامات دي چې یو د مشاهده د تصوف طریقه کې مشاهده ورته وایي یو د مراقبه ده دا مراقبه ارڅو کولای شي خو چې الله تعالی یې نصیبه کړی او په حدیث باندې عمل کوي په دین باندې عمل کوي او چې کله جبرائیل علیه السلام لاړ رسول الله مبارک صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه او پیژند وای دا جبرائیل و تاسو دین درکو ده نو دین څو جزء درې جزء ایمان عقیده اصلاح باندې کوي کله عقیده اصلاح ونسی چې څومره اعمال کوي خدای پاک ته نه قبول د خوارج مبارک ګوري بخاری شریف کې احادیث مبارکه راځي تاسو نه به منځونه کوي تاسو نه به روزي نیسي تاسو نه به صدقه ورکوي خو ایمان به رسنی کوي یقرؤون قرآن بوای خو ایمان به رسنی کوي ولی عقیده اصلاح نه عمل خداسته عقیده نه ده اصلاح دویم چې کله عقیده اصلاح شو به دا مو چې ما عقیده اصلاح شو نو زه به خامخا جنت یم نه د عمل اصلاح به کوي عبادات په صحیح طریقه باندې کوي کله چې د عمل اصلاح تم وسوه په دې بم اکتفا نه کوي نیت به صفا کوي ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك دش عبادت الله رنوي دا د دین جز ده حضرت حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او ډیرو کتابونو باندې الحمدلله د موږ سره حواله موجود دي دا ټول په دې باندې اتفاق ده چې دا دریم جز د حدیث مبارکه دا د تصوف طبقات الحنابلة الصوفیه د امام احمد سے مبارک د مذهب صوفی علماء څخه نقل کړي دي دې کې هم دا راغلي دې کې دا راغلي چې دا احسان دا تصوف عین احسان ده صرف اصطلاح بدل ده او اصطلاح د قران عظیم شان کې په اصطلاح د قران عظیم شان کې تزکیه او توای تزکیه قد افلح من زکاها په اصطلاح د حدیث مبارکو کې احسان او توای او په اصطلاح ورسته د تابعینو نه کتابو راکسته دي تصوف او توای نور هغه عین احسان ده بل شي نه ده هغه مقاصد پکې ابه جې په جې بیا تفصیلات درته کوم ان شاء الله نو دین درې جزء عقائد اعمال او اخلاص ده بل اصطلاح اخلاص احسان تصوف تزکیه چې هر یو بل اطلاق کوي دا ټول پکې راځي نو د الله تعالی جل جلاله د عبادت ټول لکه چې وي کني دا سوچ کو چې علامه وي دا د الله سره ادب امام قشيري رحمت الله عليه په کتاب الادب کې اول دغه آیت مبارک راوړي ما زاغ البصر وما طغى د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معرفت او د ادب حال ذکر کړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه ادب او د الله تعالی سره او څنګه معرفت او د الله تعالی جل جلاله ما زاغ البصر وما طغى معراج واقع کې راځي الله تعالی جل جلاله د استقبالی رسول الله مبارک ته تیار کړ چې خداوند متعال جل وعلا شانه یې تفصیل نکړي الله یې تفصیل نکړي د عظمت د شان دی وجن تاسو ته سوچ وکړه د انسان په عقل دایره کې نه راځي اذ یغش السدرة ما یغشا هغه وخت چې پټه کړه سدرة المنتهى ونه هغه څه چې پټه کړه
تفاصیل لیکي چې د عظمت د شان دی وجنه الله تعالی تفصیل ذکر نه کړ ځکه دا داسې یو ښایستونه الله تعالی هلته ورته ښکاره کړه چې هغه یې نه مخکې ښکاره کړي نه به یې وروسته ښکاره کړي. خو پیغمبر علیه الصلاة وسلام خپل رب ته داسې متوجه و داسې ادب ورسره و چې ما زاغ البصر وما طغى. د نبي علیه الصلاة وسلام سترګو هم بلې خواته حرکت نه ده کړی. څه چې الله ورښودل هغه یې ولیدل نور بس خپل رب ته متوجه و. دا ادب و د الله تعالی سره. نو زه ته چې لمونځ کوو څنګه لمونځ باید وکړو؟ ادب د الله سره څنګه و؟ نو د الله تعالی سره ادب ده چې د ده په شانو د ده په ذاتو صفاتو کې به څوک نه شریکوي، ده ته به د نقص صفات نه ثابتوي، د عبادت په داسې طریقه سره کوي. خلاصه د هومره کافي دی انشاءالله. نه ادب د رسول علیه الصلاة وسلام سره، د رسول علیه الصلاة وسلام کوم شان ده، کوم مقام الله ورکړی ده، عبدم ده د الله تعالی. که د عبدیت نه د الوهیت صفت ورته ثابت کړو نعوذ بالله، د الله سره هم بیا ادب وسو، د رسول الله مبارک سره هم بیا ادب وسو. ولې په ادب خو هغه څه چې په خپله اندازه باندې یو څوک نازلولو د هغه تعظیم او احترام کول. د الله بنده ده خو دا بندګي نقص نه ده، دا بندګي صفت کمال ده په انسان کې. دا په مقاماتو د نفس کې بیا تفصیل درته کوم انشاءالله، لاندې توفیق نصیب کړي. د الله بنده او د الله رسول ده. نور چې څومره صفات ته کوي د ده صفات ثابت دي، دا ټول بیرته د ده سره ادب ده، دا زیاتی نه ده. هلته دی مبارک وایي د ما په صفت کې به داسې تجاوز نه کوئ لکه د عیسی علیه السلام په باره کې چې نصاراو وکړل. ګوره عجبه نقطه ده پرې کې، دا معنی د خدایي مقام راته ثابتوي. نور خو هغه خپل احادیث مبارکو کې ثابت دي. بیدي لواء الحمد ولا فخره، په لاس د ما به بیرغ د حمد په قیامت کې، دا فخره نه درته وایم. آدم فمن سواه تحت لوائي، آدم علیه السلام سوا به ټول د باندې بیرغ لاندې، خو فخره نه درته وایم. دا ویلی چې سید الاولین والآخرین ده، دا ویلی چې امام الانبیاء علیهم السلام ده، دا ویلی چې سید الانبیاء علیهم السلام ده، دا ویلی چې په ورځ د قیامت باندې په محشر کې هېڅوک تر څو چې د شفاعت نه کړي الله تعالی ته انبیا هم شفاعت نشي کولی. نفسي نفسي نارې وهي، دا غلو زیاتی نه ده، خو د الوهیت مقام ته مرسه. نور د ده چې څومره صفات راغلي هغه په خپل انداز کې پېژندل. حتی په حضور کې به په حیات دنیوي کې چې دی موجود صحابه کرام په منځ کې رضی الله تعالی عنهم اجمعین، او اوس هم دا حکم ده چې د ده په حضور کې به هم په زوره نه غږېږي. که نفس په زوره وغږېږي ټول اعمال به د ختم شوي په ځان باندې خبر. اوس هم دا حکم ده، او اوس هم دغه آیت مبارکه هلته په روضه شریفه الله دې ټول نصیب وکړي، هلته چې هنا السلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، دلته سلام رسول الله مبارک ته اچول کېږي مواجهه باندې. د آیت مبارکه لیکلی ده لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي. د رسول الله مبارک په حضور کې ګورئ په زوره ونه غږېږئ، اعمال به هم ټول ختم شوي په ځان باندې خبر. اوس هم دا حکم ده. امام مالک رحمت الله علیه ته د وخت امیر المؤمنین ابو جعفر منصور راغی، د خو به درس د حدیث په ریاض الجنت کې کاوه. هغه لیک په زوره وغږېده. حضرت امام مالک صاحب ورته وویل په زوره مه غږېږه، خدای پاک د رسول علیه الصلاة وسلام په حضور کې د په زوره غږېدا نه منع کړی ده، لا ترفعوا اصواتکم. او د ده په حضور کې چې څوک په زوره غږېږي نارې وهي، الله یې بدي بیان کړې ده، اکثرهم لا یعقلون، الله وایي دا نه پوهېږي. ادب د رسول الله باندې نه ورته معلوم. او د هغه چا صفت کړی ده چې هغوی کرا غږېږي. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، څوک چې کرا غږي غږونه ټیټوي الله وایي د دې زړونه الله تقوا ته ازمېیلی دي. ابو جعفر منصور غلی سو، قاضي عیاض صاحب نقل کړي چې غلی سو، ورته وایي امام مالک صاحب زه چې دلته درېږم روضې شریفې ته، قبر مبارکه ته، مخ ده ته کم شا قبلې ته کم، که مخ قبلې ته کم شا ده ته کم. امام مالک رحمه الله ورته وایي دنه ته څنګه مخ اړوي؟ دا خو د تا وسیله او د تا د پلار آدم علیه السلام وسیله ده په قیامت کې. که مخکې اشاره ورته وکړه چې حتی آدم علیه السلام الله ته نشي ویل چې یا الله دا قهر او غضب دې لږ کم که، زموږ امتونه په تکلیفو کې دي. آدم علیه السلام الله ته نشي ویلی. د ټولو وسیله چې هغوی بیا شفاعتونه شروع کړي، اول د چا شفاعت ته؟ د رسول علیه السلام شفاعت، بیا به نور شفاعتونه شروع کړي.
نو دا د نبی علیه الصلاة والسلام سره ادب. صحابه کرام به داسې په مجلس کې ناست وو کأن علی رؤوسهم الطیر، لکه په سرو چې مرغان ناست دي، داسې به په ادب ناست وو، داسې په ډکو سترګو لا نسو ورته کتلی، دومره حیا کې موجوده وه. امام بخاري رحمت الله علیه کتاب العلم کې یو باب قایموي، مقصد یې دا ده چې لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام په حضور کې څنګه ادب ضرور و، د خپلو استادانو د خپلو علماو په حضور کې داسې ادب ضرور ده، ځکه هغه معلم الناس، خلقو ته معلم و استاد و دین ورکوده، خپل استاد هم تا ته دین درښیي، چې دین درښیي هغه آداب چې د هغه سره په یو وخت کې ضروري وو، د خپلو استادانو سره هغه آداب ضروري دي. نن چې د علم اهمیت ختم کېږي، د علم برکت ختم کېږي، دا ټوله وجه د بې ادبۍ وجه دي. آداب نه، آدابو ته ډېر ګورئ متوجه اوسئ، ځکه آداب ډېر ضروري شی. دا څو نمونې به درته وایم د ادب اهمیت مو ځکه اول خبره دې کوو چې ادب څه ته وایي او دا یې نمونې دي. ادب د مور و پلار سره الله راته ذکر کوي چې اوف کلمه به نه ورته وایي، اوف کلمه به مور و پلار ته نه وایي، خو دا ادب الله راکوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، وزرونه د عاجزي ورته ټیټوه، دا الله راکوي. نافرماني به یې نه کوې، عزت و احترام و خدمت به یې کوې، دا د مور و پلار سره، دغسې د خپلو استادانو سره، دغسې د جومات سره. یو ډکی چې په جومات کې پروت وي دا وباسي چې دا د الله کور ده. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې ما ته د امت اعمال عرض شو، په نیکو اعمالو کې دا هم راته عرض شو، یو ډکی څوک د جومات نه باسي، دا هم راته عرض شو، دا باسي. جارو کوي د جومات ګرد د حلو ولور ده، دا دومره قیمتي ده. چې تا کوټه چې څوک پاک کړي ته نه خوشحاله کېږي، نو د رب العالمین کور چې پاک کړي دې ته خو بیت الله ویل کېږي، الله نه پرې راضي کېږي چې راځي په ډېر عظمت شان به ورته راځي، په ډېر ادب به راځي. یو ولي مبارک به چې کله دروازه کې ودرېد جومات، غږ به وکړي چې یا الله تا ویلي دي، تا ویلي دي چې ښه دې بدو ته ورتېر سي، موږ بد یو خدایه ته ښه یې ته موږ ته راتېر سي. ولې دروازه کې دا خبره کوله؟ خو بیت الله دي، لکه چا په دروازه کې چې ودرېد یو ملنګ یې سوال کوي، عاجزي کوي کور ته چې موږ ته خو یو شی راکړه، داسې به د الله په حضور کې د الله په دربار کې عاجزي کوي. د مدرسې سره، د مدرسې د امورو سره، حتی بیت المال کې چې څومره سخت وعیدونه راغلي، د مدرسې ما د مشرانو استادانو دا اورېدل دي چې د مدرسې له بیت المال هم ډېر سخت ده، ځکه دې کوم مالک نشته، دا د زرګونو خلکو مال په دې کې وقفي مالونه راغلي دي. اوبه به بې ځایه نه مصرفوي، یو ساعت کې اوبه هم کوشش وکړه چې ګوره بې ځایه مصرف نه کړي. ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره. یو ذره د لمر چې کوټې ته را داخل شي، دا میده میده شیان چې پکې ویني دغه ته ذره وایي په عربي کې، یا وړکې سره میږتانه. نو په یوه څاڅکي کې څو ذرې راځي، خو دا خو د خدای قرآن ده. ګوره دا وجه څه ده؟ د خدای پاک رضا پټه ده. اشاره دې ته ده چې هر نیک کار کوه، هر نیک کار کوه چې په کوم شي کې الله راضي کېږي، په هغه به اخر برابر شي. احادیث مبارکو کې یو نفر یو خاکې د لارې نه ایسته کړی، الله ټول ګناهونه ورته معاف کړه. ګوره په نورو شیانو نه ورته معاف شي، یو خاکې د لارې نه ایسته کړي چې چاته تکلیف ونه رسېږي، په دغه الله ټول ګناهونه ورته معاف. یو نفر سپي ته اوبه ورکړې، بخاري شریف کې حدیث مبارک، په دې یو غړپ اوبو باندې الله ټول ګناهونه ورته معاف کړه. یو نفر پښې یې تړلې وه، حدیث مبارکو کې راځي، خوراک یې نه ورکاوه، د ځمکې حشرات به یې خوړل، الله دوزخ ته دې بوت. نو هره نیکي کوه، د هرې بدي نه ځان ساته، اخر به د خدای پاک رضا ته برابر شي، د جهنم نه به د الله وساتي، جنت ته به ولاړ شي. صحابي مبارک راغی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه، وایي ما ته نصیحت وکړه یا رسول الله مبارک. څه وکړم؟ دغه دوه آیتونه یې ورته ویلي. دستي هغه صحابي مبارک جګ شو، یا رسول الله حسبي، دغه نصیحت مې بس ته، نور نصیحت ته ضرورت نه لرم. چې جګ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل افلح ان صدقه، کامیاب څوک رښتیا وي. ولې په دغه دوه آیتونو سره عمل وکړي، په ټول دین د عمل وکړي. په دین کې یا خیر بیان ده یا شر بیان ده، خیر وکړه، شر نه ځان وساته.
خو دې ته به متوجه کېږي. ګورئ دا داسې عبث خبرې نه دي، دا ډېرې مقصودي او ډېرې قیمتي خبرې دي. ګورئ دغه ته باید متوجه سو، موږ څنګه زندګي وکړو. کله چې دې ته متوجه سو بیا الله توفیق درکوي. او که سړی د غفلت په زندګي کې و، خدای نخواسته کله سړی په داسې کنده کې ولګېږي بیا به یې نجات لاره نه. نو دا ادب د مدرسې سره حاج المشایخ صاحب مبارک په قصه کوله، وایي نور مداري شریف کې حضرت صاحب مبارک مدرسه کې رحمت الله تعالی علیه دا سپین ږیري استادان وو، لرې لرې ځایونه به په بایسکل باندې راتلل. چې کله به مدرسه ول د مدرسې ته به رانږدې سو، لرې به هلته پیاده سو، په بایسکل هم نه ننوتل. سرل دي چې ډېر ستړي به و، ډېر لرې ځایونه به راغلي وو. چې که زه په بایسکل باندې مدرسې ته ننوځم دا د مدرسې بې احترامي راځي، بې ادبي راځي. الله د دې مراکز دي. ګورئ لکه اوله ورځ افتتاح کې ما درته ویلې د جومات مدرسه دا د بیت الله شریف د صوفي د طالبانو د مدرسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه جز دي، دغه نمایندګۍ دي. نو هغه چې هلته ادب ضرور و، دلته هم دغسې ادب ضرور د مشرانو سره. ما لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. څوک چې په وړکي باندې شفقت ونه کړي، د مشر احترام ونه کړي، رسول الله مبارک وایي فليس منا، د موږ نه ده. سفیان ثوري صاحب یې داسې معنا کوله چې فليس منا د موږ له امته نه ده، بلکې چا به چې داسې معنا کړي موږ په طریقه د مسلمانان نه ده. سفیان ثوري صاحب ورباندې خوشکه کول، داسې معنا یې مه کوئ، ځکه خلک به د خدای نه ویرېږي، بیا داسې عمل نه کوي. داسې معنا یې کوي زما له امته نه ده. او عام علما بیا داسې معنا کوي چې موږ په طریقه د مسلمانانو نه ده. نو چې په طریقه د مسلمانانو نه شو هلاک شو. نو ادب ډېر لوی شی دی مبارکینو، دې ته ډېر متوجه اوسېږئ. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم من از لطف رب. یو وخت کې موږ د شیخ سلیم الله خان رحمه الله د کشف الباری شرح د بخاري شریف چې تالیف کړې ده، نو تقریبا اوس اکثر جو کې همدغه وایي، ځکه د ټولو شروحاتو خلاصه یې راخیستې ده. او لوی محدث و، تقریبا 80 کاله دوره د حدیث یې کړې و. مبارک 80 کاله دوره د حدیث یې کړې و، استاد کل و. او شیخ د طریقت مبارک ډېر لوی سړی تېر شوی ده. نو ده ته د درس د حدیثو دپاره د اجازې دپاره مو ورغلو څو ورځې، بیا به یې سند ورکوه، اجازه د حدیث یې ورکوله. چې ورغلو د مبارک په اخري عمر کې مو کم عمر بیا وروسته تېر کړی د مبارک وفات شوی ده. نو مریض مو لاس کې کنوله وه چې راغی داسې مبارک تکیه وکړه. خو دا طالبان دوه ډلې سو. یو ډله طالبان ډېر خاموش سو، غلي سو، آرام کېناستل، جګ سو، احترام یې وکړو، کېناستل. او یو ډله طالبان دا خپل مجلسونه یې ایښي وو. دې ته یې سوچ هم نه و څوک راغی، څوک راغی موږ ته. بخاري استاد راغی، استاد خو ډېر لوی قدر لري. خدای مبارک چې کېناسته، اول دغه بیت نه څه مخکې له درس نه څه نصیحت شروع کړه. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم من از لطف رب. بیا یې د څه علما واقعات ذکر کړه چې چا د خپلو استادانو سره ادب ساتلی، هغو ته الله تعالی څومره برخه د علم ورکړه او څومره خدمتونه د دین یې وکړه. او چا چې بې ادب نه و ساتلی، که ډېر ځیرک و پوه طالبان وو، ډېر ځیرک طالبان وو، خو چې ادب یې د استادان نه و ساتلی، هغه سلسله د علم الله تعالی قطع. حضرت عمر رضی الله مبارک وایي اول ادب زده که بیا علم زده، ځکه د علم سره چې ادب نه هغه علم فایده نه کوي انسان. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي ادبني ربي فاحسن تادیبی، ما ته الله تعالی ادب راوښود، ښه ادب یې راوښود. ادب دومره مهم شی. جامع شریف خو ټولو ویلی دی انشاءالله، هر چا چې نه ویلی به مو رارسېږي انشاءالله. عبدالرحمن جامع رحمه الله د صحابه کرامو ډېر زیات صفات دي. ګورئ ډېر زیات صفات دي، خو په ټولو صفاتو کې دغه صفت ذکر کوي، المتأدبین بآدابه. المتأدبین بآدابه، چې دوی هغه ادب حاصل کړی و په ادب د چا باندې؟ د رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم، چې هغه ته الله تعالی څنګه ادب ورښودلی و، صحابه کرامو عین هغه شی نقل کړی. حتی دوی به چې منطقې ته لاړ چې کافرو به ولیدل مسلمانان به شو. د
دا څیرې دي دروغ نه دي، دا اخلاق دي دروغ نه دي، دا آداب دي دروغ نه دي. داسې آداب صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر دي. نو آداب ډېر مهم شي. اوس راځو ورونو طلبه کرامو نسیبانو برکانو، آداب د قرآن عظیم شان. قرآن عظیم شان یو ظاهري آداب دي، یو باطنی آداب. ظاهري آداب اول دا چې قرآن عظیم شان څوک تلاوت کوي یا یې راخلي، د راخیستلو دپاره خو اودس کول واجب دي. او د یادو نه چې څوک تلاوت کوي که اودس نه یم تلاوت کوی شي، خو مستحب طریقه دا ده چې اودس وکړي بیا تلاوت وکړي. اودس کول دي د راخیستلو د قرآن عظیم شان دپاره یا د تلاوت دپاره. لا یمسه الا المطهرون ظاهري معنی فقها دغه ذکر کوي، یعنې بیا اودسه لاس نه وروړي، چې اودس نه یې لاس نه وروړي. فقها یې داسې تفسیر کې دا ظاهري معنا سو. دویم جای به پاک وي، فقیران و مردار دی مه ورته کښېنئ. جمعه نماز درته اوار که، څادر درته اوار که، د قرآن عظیم شان تعظیم وکړه. کالي به دې پاکې، په خیرنو په بیکار و مردارو کالیو کې تلاوت قرآن عظیم شان مه کوه. قرآن عظیم شان چې راخلي ډېر په ادب او په عاجزي سره به یې راخلي. لکه یو امیر ته چې څوک ورځي پورې څومره په ادب سره ورځي، څومره سام پې پروت دي، څومره ځان برابروي چې زه خو اوس امیرالمؤمنین صاحب ته ورځم، زه فلاني وزیر صاحب ته ورځم، زه فلاني قمندان صاحب ته ورځم، څومره هیبت را باندې پروت دي. دلته به دا فکر کوي چې زه د الله کلام ته ورځم، زه د الله کلام راخلمه، کلام ربي ده، قدرمن کلام ده، دغه تلاوت کوم. ډېر په عاجزي په ادب باندې به یې راخلي، په ادب باندې به ورته ورځي. حضرت عمر رضی الله عنه قرآن عظیم شان راواخیسته، په سترګو باندې به یې کېښوده او ویل چې یا الله دا د ما منشور د رب ده، دا منشور د رب ده، یعنی قانون و کلام ربي ده. دا په سترګو باندې به یې کېښوده د ادب د وجې نه. څلورم قبلې ته به مخ کوي، دا هم د آدابو نه دي، په دې کې ډېر زیات برکات انسان ته نازلېږي. پنځم خوله به مسواک باندې پاکوي، خوله به ښه پاکوي، خو په مسواک باندې پاکول او مسواک وهل خو د اوداسه د سنن نه ده. ډېر زیات فضیلت پکې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که د ما په امت نه سختېدی، ما به دوی ته امر کړی و چې هر اوداسه ته د مسواک وایي، لکل صلات لکل عند کل وضو. هلته خپل تحقیق به حدیثو کې راځي انشاءالله. نو هر اوداسه ته مسواک وهل یعنی وجوبي امر به مې کړ، استحبابي مسنون خو اوس هم ده، وجوبي امر چې واجب در باندې تاسو به هر اوداسه ته چی کوئ مسواک وایي. او څوک چې مسواک دائمي وهي یو خو خوله پاکوي، حدیث مبارک کې راځي پاکوالی د خولې ده او مرضات لرب د الله پې راضي کېږي. او بلې په فایدو کې دا راخیستې دي چې په وخت ځن کردن کې کلمه نه ورنه پاتې کېږي. دا څومره راټ فضیلت په وخت ځن کردن کې کلمه الله وريادي کلمه بیا ویلی شي. مسواک مهم ده. نو قرآن عظیم شان دپاره مسواک وهل ته د آدابو نه سو. شپږم خوشبويي به استعمالوي، خوشبويي ورسره د خپل وس مطابق او خوشبويي به استعمالوي. اووم د الله تعالی ویره به ورباندې ښکاره کېږي، د الله تعالی جل جلاله خشیت به پکې موجود وي، زړه به کوي تلاوت سره، د ریا دپاره نه، د دې هیبت د وجې نه چې الله د تا کلام ده. ډېر په شوق او په مینه باندې به وایي. حدیث مبارک راځي احسن الناس صوتا من اذا قرأ رأيته يخشى الله تعالی. بهترین د خلکو په صوت کې هغه څوک ده چې ته کله ووینې چې دی تلاوت کوي د الله نه ویریږي، د الله نه ویره به موجود وي. رسول علیه الصلاة والسلام ته صحابي مبارک تلاوت کوي، وایي کله چې دغه ځای ته ورسېدم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وزيد سيچخكم سيچخنون سي بس کافي ده نور چې ما ورته وکتل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکونه اوښکې روانې وي. او امام بخاري رحمت الله علیه دی کې هلته بابونه قایمې بخاري شریف کې چې د قرآن عظیم شان د آدابو نه دا دی چې زړه باید ورسره وي، زړه باید ورسره وي. دا د آدابو د قرآن عظیم شان نسو. یو تابعی مبارک تلاوت کاو و د عین تلاوت کې خوب ورغی ویدس. رسول علیه الصلاة والسلام په خوب کې ورته راغی وایي دا خو قرائت ده، فاین البقاء، زړه چېرته ده؟ زړه دې کله ورسره کړي؟ زړه دا زړه لکه مینځي چې د خدای قدرت ده،
لکه دا کالی چې په اوبو باندې پرېمنځي ښه صفا سي ښه ځلېږي دا زړه په زړه باندې پاکېږي. رسول علیه صلات وسلام مبارک به داسې زړه وه سینې مبارکې به داسې خوټخوټی و لکه دیګ چې په جوش باندې راسي مرجل. نوح علیه السلام دومره الله ته زړل دی چې لقب یې نوح څه ده نوح نوم نه ده دا خپل نوم نه ده دا د ډېرې زړه د وجې نه دلته نوح ویلی شوی دی. داسې اکثرو انبیاء واقعات علیهم السلام داود علیه السلام آدم علیه السلام او اولیاء مبارکان ټوله شپه الله ته په زړه او په څرې باندې تېروي ځکه په دغه باندې الله تعالی ډېر رضا راځي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کوي تاسې زاړئ که زړه نه درځي فتباکو ځان په زوره په زړه کوئ. دا د آداب د قرآن عظیم شان رسول. او اتم اعوذ بالله ویل کله چې تلاوت شروع کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا به ووایئ. دې کې خو یو دا ته کلمة الاستئذان ویل کېږي. استئذان اجازه غوښتل لکه یو محرم ځای ته چې ننوځي یو اجازه غواړي بیا ننوځي په اجازې څوک نه ننوځي. داسې قرآن عظیم شان خو محرم کتاب ده معظم کتاب ده مکرم کتاب ده دا چې وایي اجازه وغواړي بیا شروع وکړه هغه اجازه غوښتلې په اعوذ بالله سره راځي. دویم دا خو د الله تعالی یو خصوصي د رحمت کتاب ده په دې باندې تا باندې رحمتونه الله تعالی نازلوي. د ملائکو د نزول جای د ملائکو ورته نازلېږي. نو ته د شیطان نه پناه وغواړه چې الله تعالی د دې له وسوسو نه وساتي. خو یوسوس فی صدور الناس ده په سینو کې په زړه کې وسوسې ورته وراچي چې وسوسې وراچي نو ته اول نه اعوذ بالله ووایې چې د وسوسو نه وساتل شي. دا آداب ظاهري د قرآن عظیم شان او باطنی آداب د قرآن عظیم شان اول او ډېر اهم هغه نیت برابرول دي. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین ور اخلاص الله رانه غواړي. او مشهور حدیث مبارک دی حضرت ابي هريره مبارک ټول علماء ته معلوم ترمذی شریف او نور صحاح نقل کړی. څوک ورته راغی ابو هريره مبارک د صحابه کرام لوی محدث وای ما ته هغه حدیث مبارک بیان کړ چې تا د رسول علیه الصلاۃ والسلام نه زده کړی ده او ښه پې پوه شوی. د مبارک ورته زه به هغه حدیث ته بیان کړم چې ما د رسول الله مبارک نه زده کړی او ښه پې پوه شوی. دا چې وویلې مبارک چغه کړه او بې وښه سه. بیا چې بې وښي نه راپورته سه بیا یې دا خبره وکړه بیا یې چغه کړه بې وښه سه. دریم وار بیا دا خبره وکړه بیا چغه کړه بې وښه سه. دا دریم وار قریبه و چې دی ولېږي وایي ما راته کې که دا راویوایي. دریم وار نه وروسته بیا د مبارک بیان وکړه وایي په دغه کوټه کې په دغه ځای کې زه رسول الله مبارک ناست ما ته دا حدیث بیان کړ. په قیامت کې به الله تعالی اول کې 3 کسان را وغواړي. شهید قاری د قرآن قاری نه عالم مراد تنها قرات باندې به څوک اکتفا نه کوي علم به هم کوي ورباندې احکامو د قرآن ځان به ځان هم پوهې کوي. دا به راوغواړي او سخي به راوغواړي. پورې الله ته محبوب مقامات دغه 3 دي. الله ته خوښ مقامات دغه 3 دي. یو شهید د نور او یو کسانو مستحق د دوزخ چې نفس ایمان کې تیر شوي د خپلو قریبانو شفاعت کوي. ده به څومره لوی مقام ده ته به الله څومره غټ مقام ورکړي. میدان د حشر کې به خلک په زنګنو باندې پراته وي. شهیدان به داسې شرنګهاره به خېجره روان به وي وایي موږ ته لاره کې موږ په خپلو سرونو باندې د دین دفاع کړې. او عالم د شفاعت اندازه الله نه ده معلومه کړې چې څومره خدمت دین ته وکړي ټولو به الله اجازه درته کوي چې شفاعت یې وکړي. او سخي په ورځ د قیامت باندې به د عالم د سخي مباحثه سي. سخي وایي زه مخته یم عالم وایي زه مخته یم. سخي وایي زه مخته یم که ما د سره کومک نه وکړي تا دا ترجمه چېرته کولی شو. که ما د سره همکاري نه وکړي تا دا مدرسه چیرې جوړوی شو. دا خو ټول د ما په کومکو تا جوړ کړي دي. دا علم خو د ما په کومکو دی کړی. خو عالم بیا ورته وایي دغه ثوابونه چا درښودلي دي. زه خو د استاد یم استاد خو مخ دی
دا کومه د کومانه د کستاره کارونه کول نو د عالم مقام په لوړ ده خو د سخي مقام ورنه معلوم شي سخي ته الله کوم مقام ورکړي په دغه درې کسان به الله راوستي خدای دې پاره نیک کلام دی وسه ترجمه چې کوي نیت اصلاح د خدای قرآن د خو چې نیت اصلاح نه عذاب ده دین د شریعت د احادیث مبارکه دي المنز د الله خاص عبادت ته خو چې نیت اصلاح نه د ثواب په ځای عذاب الهي د ګوري حدیثونه ثابت شهید برا او غواړي الله تعالی په خپل نعمتونو او ذکر کی وای څه دې کړی د مقابل کې وای الله یو سر مې ځان ته د دین قربان اته په لار کې مې قربان الله سره فتوی ته دروغ دی تا په دې لپاره دا jihad کوو قرباني ورکول چې تاسو جری ویل چې پلان جری د قهرمان د ضرورتمند د ضرور هغه د فلسفي ملائکه ته په مخه راځي عالم را وګړ هغه ته راغلی وای هغه ته یا الله دې تا فلاره کې چې څومره د دین خدمت کې د علم ټول تر رسولای ورته وای دروغ دی کوي تا خو دې لپاره د علم کاو قران عظیم شان دی ویل چې خلک د تعلیم او قاری وای ملائکه ته پر مخه جهنم سخی براوي سخی براوي چې الله تا په دین کې په هر ځای کې ما دین کې کارونه کوي کومه مې کړی دي وای دروغ وای تا په دې لپاره چې خلک د جواب سخی وای هغه د فلسفي دي په مخه ما جهنم کته وای دی خدای کارونه کړی دي څنګه الله تعالی وته چې دروغ دی ویلي دی په دغه ځای کې دروغ دی فیکا اتاپ لا رکم کړی خدای الله وای د ایمان راکړي نه دي کته د فرزان لپاره حضرت معاویه صاحب رضی الله عنه چې دا حدیث مبارک بیان شو د ډیره خشیت الهی نه د باندې بیوخی راغله دومره زړل دي چې نږدې و چې قبض د روح یې وسي عملګری وایي چې موږ ته خو دغه سړي شر راوړ امیر المؤمنین د وخت قبض د روح په وفات نو نیت به اصلاح کوي سړی بیا په دغه علم کې چې څومره فضایل الله تعالی اچول هغه په بل شي کې نشته بل حدیث مبارک راځي ابو هريره مبارک نقل کوي ترمذی شریف روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله څوک چې یو علم طلب کوي چې د الله رضا په طلب کیږي لکه دا دیني علم لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا د نزدکه مگر د دې د فاسده اسباب د دنیا په پیدا کما زه به یو سند تر لاسه کوم زه به چېرته وظیفه واخلم زه به چېرته غټې تنخواوې پې واخلم ما ته به خلکو توجه راجلب چې خلک به کومکونه راسره وکړي دغه دپاره وي لم یجد عرف الجنة یوم القیامه بوی د جنت په قیامت کې ولي بل حدیث مبارک ابو هريره مبارک روایت کوي دی ترمذی شریف حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي تعوذوا بالله من جب الحزن دا عملی کې د پناه ډېره غواړي ګوري ټول موږ تاسو متوجي دي الله دې اصلاح تاسو پناه غواړي په الله تعالی باندې د غم لکان دینا قالوا يا رسول الله وما جب الحزن جب الحزن څه شي ده قال واد في جهنم یو کند د په دوزخ کې تتعوذ منه جهنم پناه غواړي جهنم په كل يوم 100 مره سبحان دا چې یو کند د په دوزخ کې چې نور دوزخ دی ورځ سلواري پناه ته ورته خدای دې کندې ما وساته قيل يا رسول الله ومن يدخل دې کندې ته به څوک داخلي دا دې چا کند ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم القراء المراؤون باعمالهم قاریان امرایان چې دوی ریا کوي په خپل اعمال باندې خلکو ته خپل اعمال وکړي چې زه خدای د دې قاری یم زه خدای چې عالم یم زه خدای چې تقریر کوم زه خدای چې تدریس کوم زه خدای سره دا کسان به جب الحزن ته د غم زړه به غم جنوي او دا چې سخت د غم کنده ده چې د ورځې سلواري نور دوزخ پناه ونه غواړي ورې ګلانو ته باندې دعا کوي ځکه د خدای پیغمبر امر کوي تاسو پناه غواړئ د جب الحزن نه خدای رجب الحزن نه مخ ته پناه راکړه لا دې دوزخ ته موږ ما بیا خدای رویا ډېر بچي بل حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو الله سره چل مکوئ لا تخاع الله
الله تعالی ته فریب مور کوي، الله ته فریب نه ورکول کېږي. خو دا معامله د الله سره که الله ته فریب ورکړي، الله سره چل کوي. ولې څوک چې الله ته فریب ورکوي، چل ورسره کوي، الله به ده ته جزا ورکړي. خو اصل کې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا فریب خپل ځان ته ورکول دي که دی په ځان باندې پوه شي، ځکه جزا یې ده ته راځي. صحابه کرام حیران شو، پوښتنه یې وکړه وایي څنګه فریب ورکړي الله ته یا رسول الله؟ وایي دا چې عمل کوي په هغه څه باندې چې الله درته ویلي، خو مقصود دی بل شي. عمل په دین کې خو مقصود دی بل شي. او دې نقطې ته پام وکړئ. ګورئ د عالم مقام خو ګورئ ډېر لوی مقام، خو د نبي علیه السلام وارث ډېر لوی مقام دی. خو سخته جزا او سخت عذابونه خدای عالم ته ورکوي چې عمل یې په خپل علم باندې نه یې کړی. ولې؟ ځکه دی الله سره د فریب معامله کوي. د منافقینو ته د نورو کفارو هم سخته جزا خدای ورکوله، په درک الاسفل من النار به. ولې؟ دوی چل کوو، دا چل باندې الله ډېر په غضب کېږي. ملا صاحب د چل نه کار اخلي، یادوي قرآن عظیم شان او مقصد یې جیب ډکول دي. یادوي قرآن عظیم شان، مقصد یې د ګېډې ډکول دي. یادوي د خدای د پیغمبر احادیث مبارکه او په منبر باندې ولاړي او وایي چې دا خلک مې وپېژني چې فلاني صاحب خو داسې لاسونه واچول. هر وخت منبر ته جګېږي، دا ځان سره نیت کوي زه څه دپاره جګېږي. الحمدلله د ما معمول ده، تعلیما درته وایم چې کومې جلسې ته م زه لاړ شمه تر اخره پورې تر څو چې زه جګېږم دا دعا کوم الله ته چې یا الله که ته دې ما په خبرو کې خیر ګڼې او ته پرې راضي کېږې، فایده پرې مرتب، یا الله ما ته زمینه مساعده کړي او تېره ومښیه، او که د تا رضا نه وي پکې هغه څه ما ته نصیب کړه چې ته پرې راضي کېږي. یقین درته وایم چې ډېرو وختو کې دا خطبه وایم، دا خطبې پورې ما ته دا نه یاد چې زه څه شی ووایم، کوم آیت ووایم، د کوم آیت نه زه شروع وکړم. خطبه چې شروع کړم، خطبه چې مابین ته رسېږي یا خطبه چې ختمېږي، خدای پاک یو آیت زړه ته راواچي، بس په هغې کې د ټول بیان چې راسي. دا نیت کوئ. ګورئ ځکه سخت وعیدات پکې راځي. دا د الله سره چل کول دي او الله په چل باندې ډېر په غضب کېږي. کوم عذاب چې عبدالله بن ابی ته ورکوي، ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تر اخره مرګه پورې موجود دی. رسول الله مبارک سره په مسجد نبوي کې بدلېده، د ابو جهل نه به سخت عذاب خدای ورکوي. په جنګ کې په سنګر کې ورسره جنګېده. ولې؟ عبدالله بن ابی چل نه کار اخیست. دا د ملا صاحبانو په باره کې چې سخت وعیدات راغلي دي چې څومره مقام الله درکړی دی. ګوره وعید دین دومره سخت دی، چل نه به کار نه اخلي، نه به د جیب په غم کې کېږي، نه به د ګېډې په غم کې کېږي، نه به بې ځایه سوالونه چاته کوي، او نه به د خلکو توجه ځان ته راجلبوي. فقط دا به د مقصد چې د الله دین زه خلکو ته ورسوم او د الله په دین باندې خلک عمل وکړي، په دغه باندې ما نه الله راضي شي، دغه نیت به کوي. کنې سخت وعیدات اخلي او ډېر سخت د حدیث مبارک اوږد حدیث ده، لنډ ما درته راواخیسته. په دې کې دا راځي چې ریاکار انسان ته په قیامت کې الله داسې خطاب کوي: یا کافر، یا خاسر، یا غادر، یا فاجر، ضل عملک وبطل اجرک. ای کافره، که روای وګڼه په کافر کېږم، که نه ناشکره خو څه. ای تواني، ای چلبازه، ای فاجر و بدکاره، عمل دې ختم شي او اجر دې ټول ډېر سخت. او دا ډېر په دې خاصو طبقاتو کې راځي، د ګرانو متوجه کېږي. دویم باطني ادب، زړه به خالي کوي د اخلاق رذیلونه. حسد به دې په زړه کې نه وي، تکبر به دې په زړه کې نه وي، عجب به دې په زړه کې نه وي، محبت دنیا به دې په زړه کې نه وي، محبت چوکۍ ریاست د مصري به دې په زړه کې نه وي، اوږده امیدونه به دې په زړه کې نه وي، غیبت به نه وي، تهمت به نه وي، مسلمان سپکوالی به نه وي. چې څومره اخلاق رذیله دي، دې نه به ځان زړه به دې پاک ساتي. ولې؟ لا یمسه الا المطهرون. ظاهري ادب کې مې هغه تفسیر درته وکړ، او د حدیث مبارک مثابته شو چې قرآن لره زهر هم ثبت نشته. لا یمسه الا المطهرون باطني معنی دا ده نشي رسېدلی حقیقت د قرآن ته مګر پاکان خلک، تسکیه والا خلک چې زړه یې پاک شو، بیا حقیقت د قرآن الله تعالی دغه انسان ته به ورکړي. بیا په باطن د انسان باندې په قرآن نشان باندې د انسان پوهېږي چې د باطن د قرآن نشان کې کوم اثر او معارف پراته دي.
قرآن عظیم شان خو ځان ته انوارات لري، هر حرف ځان ته نور لري. لکه دا ملغلرې نه دي، ملغلره چې وایي ځان ته نور لري، ځان ته رڼایي لري، پرکې کېږي. خو چې کله دا نه یو لړ جوړ شي بیا ځان ته یي، کله چې د دې نه غاړکۍ جوړه شي بیا ځان ته یي، هر یو ځان ته ښایست لري. قرآن عظیم شان هر حرف ځان ته ښایست لري، هر آیت ځان ته ښایست لري، هر سورت ځان ته ښایست لري. و دغه حقیقت د قرآن عظیم شان چې سړی پرې پوهېږي، هغه بوتون د قرآن باندې معلومات کېږي. څه وخت کېږي؟ لا یمسه الا المطهرون، چې باطن پاک سي. ځکه قرآن لره زهر و بطن دواړه شته، د مخکې حدیث مبارک ثابت